اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر روز موږ نوټفټ پروګرام مکمل خلاص کړو کنه، کوم سوال پوښتنه خو نه کې لري. نن راځو په دې کې غوښتو چې څنګه کولای شو نوټفټ پروګرام کې وایرسان جوړ کړو. اول چې راځو تر ټولو داسې وایرس درته وایم چې څنګه کولای شو وایرس جوړ کړو چې موږ کمپیوټر وایرسان له منځه یوسي. نو راځم په دې وایرس کار د کوم تاسو به ورته لیکئ چې اټریب صحیح سو اټریب څخه وروسته فاصله اټریب صحیح سو فاصله ورته ولیکه چې اچ ولیکه ار ولیکه اس ولیکه که دا اول داسې ولیکه هم مشکل نشته. مثال ورته لیکم چې اس ار اچ صحیح سو او زه داسې ورته لیکم چې اچ ورته لیکم اس ورته لیکم ار لیکم بیا وروسته فاصله سی بیا دا دوه ټکي سر په سر دا چیرې راتلو کله چې اس کار خلاص کړو. راځم دلته اوس درته ښیم ګوره دلته لرو شیفت به ونیسئ بیا به دغه پریس کې کله چې دا پریس کړو دلته کلیک کوم ګوره شیفت نیسم له شیفت څخه وروسته دا کلیک کوم ګوره دا دوه ټکي سر په سر راځي صحیح سو. نو دا به ورته ولیکل وروسته به تاسو سلاش استفاده کوئ. ګوره یو دا سلاش لرو ګوره دا سلاش لرو دا سلاش نه دا دته فقط سلاش ویل کېږي بل دا سلاش لرو بیک سلاش ویل کېږي صحیح سو. دا به دلته تاسو دلته دا استفاده کوئ. په بعضې کمپیوټرو کې ګورئ دلته شته دلته یې ما په کمپیوټر کې دغه غټ کیبورډ کې دلته ده صحیح سو او په بعضې کمپیوټرو کې نشته ګوره دلته ته وګوره دلته نشته په دې کې هم نشته. اوس په دې کې هم در پیدا کوم صحیح سو. یو مثال راځو ګوره په دغه کمپیوټر کې په دغه ځای کې صحیح سو دا لري. نو دا اوس که چېرته نه پیدا کېدو په دغه کیبورډو کې نه و ګوره دلته هم دا لرو. نو اوس راځو بیا څنګه پیدا کړو. تاسو به راسئ سټارټ آر به پریس کړئ. سټارټ خو پېژنئ دا بټن ګوره د سټارټ په نامه یادېږي دا د آر په نامه یادېږي. دا پریس کړه اوس موږ ته ګوره رن پروګرام را خلاص په دې کې به ولیکئ او اس کا او اس کا مې ولیکل انټر یې کله چې انټر کړو اوس هغه سلاش نه پیدا کېږي بک سلاش. تاسو به دلته کلیک وکړئ بک سلاش ګوره دلته شته که نشته یو دا سلاش ده دا به نه استفاده کوئ دا بک سلاش به استفاده کړئ. ګوره راغی له هغه وروسته ورته ولیکئ چې راومون کله چې ورته ولیکئ نقطه اکس ای صحیح سو دا هم انټر کړئ. له انټر څخه وروسته بیا ورته ولیکئ درېیمه خط دوهمه خط کې ورته ولیکئ اټریب فاصله اچ اس ار سی بیا دوه ټکي سر په سر او بیا دلته ورته ولیکئ چې دا سلاش. له سلاش څخه وروسته ورته ولیکئ راومون نقطه ای راومون لیکلی چې آی ان اف ورته ولیکئ صحیح سو. څلورمه خط کې ورته ولیکئ چې ډیل وروسته فاصله ورکړئ فاصله څخه سی دوه ټکي سر په سر او بیا به دلته ګورئ دا سلاش ورکړئ صحیح سو. له سلاش څخه وروسته بیا ورته ولیکئ چې راومون کله چې ولیکو له وروسته نقطه چې ولیکه آی نقطه آی ان اف انټر په بخښنې سره ای اکس ای به ولیکئ. څلورمه خطه کې به هم ګورئ دا ولیکئ صحیح سو. دا زه اوس کاپي کوم خو تاسې باید ولیکئ صحیح ده. دلته مې ګوره لږ را کاپي کړو دلته مې پیسټ کړو. اوس دا مکمل فرمول شو. دغه سره کنکو سوي کو کنټرول اس باندې پریس وکړه کنټرول اس د کله چې پریس کو نو اوس راځو دلته چیرې ذخیره کړئ ډیسکټاپ سره د چا په نامه ورته لیکئ چې د انټي په نامه له هغه وروسته د نوم په اخر کې به چې استفاده کړو نقطه بی ای ټي باید استفاده کړو. که چېرته نقطه بی ای ټي استفاده نه کړو دی نه وایرس نه جوړېږي. بېرته دا فایل پورپټ پروګرام کې را خلاصوئ نوټفټ پروګرام کې. نو دا مې ورته سیو کړو سیو څخه وروسته دا کلوز کړه ډیسکټاپ صفحه د انټي په نامه یو وایرس راغلی. اوس په دې چې کله کلیک کوم ماته دا توره صفحه را خلاصوي در معلومېږي. دغه کوم د تاسو کمپیوټر ته بعضې وخت کې مثال د نیو فولډر په نامه وایرسونه راځي. که غواړئ چې هغه اوس هغه د انټي وایرس هم نه ډیلیټوئ صحیح سو. نو که غواړئ چې هغه ډیلیټ شي نو دا وایرس به ورته جوړ کړي په دې باندې کلیک کوه کله چې کلیک کوه نو دغه صفحه به تاسو ته را خلاصېږي هغه وایرسان مکمل ډیلیټوي. دا څو وایرسونه یو وایرس. راځو بل داسې وایرس جوړوو یو څوک تاسو ته وایي ما ته د ما لس ورونه دي لسو نفر ته زه فولډران جوړوم صحیح سو لسو نفر ته فولډران جوړوم. نو ته رایټ کلیک کوې دلته نیو ته راځو دې طریقه هم جوړوي. ګوره نیو ته راسه نیو فولډر باندې کلیک وکړه دې ته نوم ورکړه چې خالد بل رایټ کلیک وکړه بیا نیو ته راسه کله چې نیو ته راسه فولډر به کلیک کوې بیا به له هغه وروسته مثال ورته چې دا علي ده بیا رایټ کلیک کوه نیو فولډر ته خو وخت نیسي. نو که غواړې چې مثال په مشخصو نومونو سره په کم وخت کې فولډر یې جوړ کړې نو راځم دا ډیلیټوم ته به بیا راسې نوټفټ پروګرام ته نوټفټ پروګرام دې سره خلاص کړو نو دلته به ورته ولیکې چې ام ډي صحیح سو. فقط فرمول چی ده ام دی. کلم چې ام دی ولیکو له وروسته فاصله ورکو کوم نومونه غواړئ فاصله الف فاصله ولف فاصله مثال حمید ورته لیکم فاصله ورته لیکم چې خالد ورته لیکم فاصله واحد ورته لیکم فاصله محبوب ورته لیکم محبوب مې ورته ولیکو فاصله نورلا مې ورته ولیکو نورلا فاصله حبیب مې ورته ولیکو حبیب بل
څوک پاتې شو نورولي مې ورته ولیکو ګوره نورولي مې ورته ولیکو دومره نومان شو که مثال فاصله ورکه 1 او 2 فاصله مثال 3 داسې 4 داسې هم ورکولی شي خو ډوپلیکیټ نه وي صحیح شو داسې مثال هغه نه وي جوړه نه وي ښه پس دا ټول باید ډوپلیکیټ نه وي نو دا مې څه ولیکلو وروسته کنټرول اس کله کنټرول اس څخه وروسته تاسو ډیسکټاپ صفحه ولیکئ کله چې ډیسکټاپ صفحه ورته انتخاب کړه د چا په نامه دلته ورته وایي مثال میټ په نامه صحیح شو میټ مې ورته ولیکلو وروسته نقطه بیټ صحیح شو کله چې دا اوس سیو باندې کلیک وکړو اوس دا ذخیره شو په ډیسکټاپ صفحه اوس راځو د میټ په نامه یو بل فولډر لرو کله چې مثال په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو کلیک وکړو کلیک څخه وروسته د صفحه راخلاص صفحه څخه وروسته ګوره کوم نمونه چې وګور کړو ټول سره فولډر راته جوړ کړل جوړ نه کړي 1 2 3 دلته ورته علي حبیب او حمید او خالد او کوره محبوب ټول درته جوړ صحیح شو خو اوس بیا غواړئ چې دا ډیلیټ کړئ دا بیرته ډیلیټ شي د وایرس له طریقه نو راځم زه په دې رایټ کلیک کوم زه فقط دې کې ایډیټ کوم تاسو باید بل وایرس جوړ کړئ ځکه دا نمونه شاید بیرته راشکه ګډوډ شي صحیح شو یا دا فقط کنټرول سی کوم کله مې کنټرول سی کو اوس بیا راځم یو نوټ فټ فایل راخلاصوم نوټ فټ مې راخلاص کولې وروسته تاسو ورته ولیکئ چې آر ډي مخکې ام ډي ورته لیکو جوړې کړه اوس به آر ډي ورته ولیکئ وروسته دا کوم نومان ستا ورته لیکلي هغه به ورته استفاده کړئ وروسته کنټرول اس کوم چیرې دلته ورته مثال د ډیلیټ په نامه دا ذخیره کوم ډیلیټ نقطه بی ټي به په ټولو کې استفاده کوي او دا به هم سیو کوي مشکل خو نه تر دې دا هم کلوز کوي اوس یو د موږ د میټ په نامه فولډر لري ډیلیټ په ډیلیټ باندې کلیک وکړه هغه به ټول له منځه یوسي په میټ باندې کلیک وکړه او بیرته جوړ کړي صحیح شو بیرته په دې باندې کلیک کوم نو دا به بیرته ډیلیټ شي دا څو وایرسونه 3 وایرسونه اوس فلاش لري فلاش اوس راو به خلکو اوس راځو داسې وایرس وای څنګه کولای شي مثال موږ یو کمپیوټر کې فلاش لرو غواړی چې مثال دغه فلاش د فارمټ کې نو ګور راځم اوس دغه زه فلاش د کمپیوټر ته داخلوم اوس مې کمپیوټر ته فلاش واچو نو دا فلاش مې کمپیوټر کې راخلاصم اوس ګورئ تاسو دا دلته وګورئ مې کمپیوټر ته راځم له غوړسته دا د اف نامه فلاش ده کله چې دې باندې کلیک وکړو نو اوس ګوره په دې کې درسونه دي کنه دا درسونه دي یا مثال راځي عکسونه ورته انتقال راځم دلته یو څه عکسونه هم ورته انتقالوم دا عکسونه مې انتخاب کړو اوس دا کافي کوم له کافي څخه وروسته د فلاش ته اچوم رائټ کلیک کوم او دلته ورته دا ورته فیسټ کا صحیح شو اوس دا عکسونه هم دې ته راولو ګوره کلیک وکړه عکسونه دي مثال فلمونه دي خو زیاته ډیټا د هر شي څه دي کې صحیح شو اوس راځو دا فارمټو په کوم شکل سره فارمټ کول به تاسو دې فارمټ کول دا چې هم کې تاسو به رائټ کلیک وکړئ رائټ کلیک څخه وروسته موږ فارمټ لرو فارمټ دې کله چې کلیک وکړو تاسو دا صفحه راخلاصئ سٹارټ باندې کلیک وکړئ نو دا بدل ترال دا تاسو فلاش به فارمټ شي خو دا طریقه د بعضي وایرسونه هغه بیا کله کله کې پاده کیږي که غواړئ چې مثال داسې وایرس ته جوړ کړئ دا فلاش فارمټ کو بیا هیڅ کله دا هغه کوم وایرسونه چې دي هیڅ کې پاته نه شي نو بیا به تاسو راسئ نوټ فټ پروګرام ته کله سره راغلی ګورئ نوټ فټ ته راغلم نوټ فټ څخه وروسته به تاسو دلته ورته ولیکئ ګوره اول به تاسو ورته ولیکئ چې آر ډي مې ورته ولیکو بیا به دا سلاش استفاده کوي صحیح شو د تاریخو لپاره څه استفاده کیږي او بیا به اس ولیکئ بیا به دا سلاش استفاده کوي له وروسته به کیو ولیکئ بیا به فاصله ورکړئ اوس د فلاش نوم څه شی و اف کله چې تاسو راسئ اوس ګورئ دلته به نه ګورئ دغه د چې کوم ډرایو ده سی ډرایو ده تاسو به نه ګورئ چې لوکل ډیسک دا نوم نه ده فقط دلته به دغه سی ډرایو डी ड्राइव ई ड्राइव او اف ड्राइव بس دماغ پلاس څه نمیږي اف نمیږي نو تاسو راځي دلته کله چې کیو لیکل غرزه او فاصله ورکي او دلته باندې پلاش نوم ذکر کوي اف کنه د غرزه شیف ونیسه د دوه ټکي سر په سر او دلته بیا بیک سلاش استفاده کوي اوس ګورب دي کیبورډ کې بیک سلاش نشته زبو اسکر خلاص کوم له غرزه تاسو دلته کلیک وکړئ کلیک څخه ورسته د بیک سلاش استفاده کوي ګوره دا صحیح شو کله چې دا راغی نو دا سیو کې کنټرول اس پریس کوم له کنټرول اس څخه وروسته چیرې ذخیره کړه دلته مثال ورته ذخیره کوم ورته د فلاش په نامه ذخیره کوم فلاش مرتبه کو نقطه بی ټی استفاده صحیح شو د هر دلته مې کومه استفاده کړه دلته باندې نقطه صفر د هر فلاش له نوم څخه وروسته باید بی ټی استفاده کې په هر نوم چې ذخیره کوم مشکل نه نشته خو د نوم په اخر کې باید
نقطه بی ټي استفاده کوي. صحیح شو. اوس مې دا سیو کو دا مې هم کلوز کو. ګوره د فلاش په نامه یو وایروس راغی نو دلته راځم فلاش را خلاصوم. ګوره فلاش مې را خلاص کو یا هم مثال دلته ګوره اوس موږ فلاش کله را خلاصو مکمل ډیټا پراته ده کنه ده پراته. خو اوس راځي د ډیلیټ څخه فقط په دې وایروس به کلیک وکړي د توره صفحه مولې ده دا را خلاص اوس بنده شو. اوس فلاش داخل څه فلاش کې شته نه مکمله ختم کړي. ډیر پام به کوئ چې دلته دا ډي او ای اف ورته دا سی ورته استفاده نه کړئ دا هم بیا له منځه وړي. صحیح شو. نو دای هم څلورم وایروس ځم فلاش کاږم نه او دلته به دا کیبورډ بیرته وصل ښه. اوس راځو بل داسې وایروس وایو. اول خو موږ ګوره ویل چې رایټ کلیک کوه نیو ته راځه دلته کولی شي مثال یو فولډر جوړ کړي. صحیح شو. مثال بیا هم د میټ په نام میټ استفاده ام ډي استفاده کولی شي مثال نوی په هغلته به نومان ورکول. خو چې څوک داسې درته وایي وایي ته ما ته زر فولډر یې پکار دی. څو فولډر یې زر. نو زر فولډر یې داسې جوړی رایټ کلیک کوې نیو ته راځي بیخي ډېر وخت نیسي. نو ته به راسې بیا به هم نوټفاټ پروګرام را خلاص کړي. نوټفاټ پروګرام څخه وروسته تاسو به راسې دلته به وایروس ورته جوړ کړئ. له وایروس څخه به وروسته په یوه دقیقه کې نن په ډېر کم وخت کې به تاسو زر وایروس جوړ کړي. صحیح شو. فولډر یې جوړ کړي. اول به تاسو ورته ولیکئ چې دا د اټ علامه به ورته ولیکئ. دا چیرې د ګوره بیا اسکره خلاصومه تاسو به شفټ ونیسئ. له شفټ څخه وروسته دغه د اټ علامه ده. صحیح شو. نو تاسو کله چې دلته کلیک وکړئ دا راځي. نو شفټ ونیسئ دوه به فریز کړئ هغه علامه به راسي د اټ. یا وروسته به ولیکئ ایچ او. ایچ او کله چې ولیکئ فاصله آف دوهمې خانې ته دوهم خط به راسئ. دوه ټکي سر په سر ورته ولیکئ چې ټاپ. کله چې ټاپ ولیکو دریم خط به راسئ. له هغې وروسته به فرض ام ډي ولیکئ ام ډي. بیا به فاصله ورکړئ. فاصله ورنه کړئ نه درته جوړوي. صحیح شو. بیا به شفټ ونیسئ 15 به پریس کړئ دا د پرسنټیج علامه راسي. دلته به ورته ولیکئ رانډوم. رانډوم کله چې ولیکو بیا به شفټ ونیسئ او 15 به پریس کړئ پرسنټیج علامه به راسي. بیا به انټر کړئ. دلته ورته ولیکئ چې ګوټو ګوره ګوټو ګوټو مې چې ولیکو بیا فاصله ورکړه ټاپ سرم خلاصېږي. ښه دا یې بشپړ فارمول ده. دا به کنټرول اس کړئ. له کنټرول اس څخه به وروسته ډیسکټاپ صفحه ذخیره کړئ د چا په نامه دلته ورته لیکئ چې د ملټیپل په نامه د ملټیپل فولډر په نامه. صحیح شو. فولډر نقطه بی ټي به تاسو ورته استفاده کوئ. هغو څخه وروسته به اس کوئ. صحیح شو. کله چې اس کو اوس ګوره د ملټیپل فولډرز په نامه وایروس راغلی ده. اوس که په دې باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ډېر پام کوئ. که دلته به کلیک نه کوئ په ډیسکټاپ صفحه کوم چېرته کلیک وکړو نو تاسو دا صفحه چې ده دا به مکمله له فولډرو ډکه شي. کمپیوټر هم بیا جامېږي. صحیح شو. نو په ډیسکټاپ صفحه به یې نه جوړوئ. نو تاسو به یو تخنیک ورسره وکړئ. رایټ کلیک به وکړئ. له رایټ کلیک څخه وروسته نیو ته به راسئ. کله چې نیو ته راغلی فولډر باندې کلیک وکړه. له فولډر چې جوړ شو اوس به دا وایروس داسې کلیک ونیسي داسې کش کړه. ګوره داسې کش کړه دې ته ور واچوه. دا داسې ور واچو نو دا دې ته ور داخل شو. نو بېرته اوس ډبل کلیک وکړه په دې باندې نو دې ته اوس دې ته فولډر ته موږ ننوتو. اوس په دې وایروس به په دغه فولډر په داخل کې کلیک کړه. کله چې کلیک وکړو ګوره اوس دغه صفحه تاسو ته راخلاصېږي. داسې څومره ځي هغومره زیات درته جوړېږي. صحیح شو. څومره زیات ځي هغومره زیات درته جوړېږي. خو زه دلته دا نوره بندوم. ګوره یوه دقیقه نه ده پوره. نو دا مې کلوز کړو. کله مې چې کلوز کړو ګوره دلته کلیک وکړئ. دلته تاسو وایئ چې څو فولډر یې درته جوړ کړی 1004 فولډر یې په یوه ثانیه نه په یو ډېر کم وخت کې نیمه دقیقه کې درته جوړ کړو. لاندې پسې راسه ګوره دی بیا هم دلته موجود دی. بیا کلیک وکړه. کله چې کلیک وکړو بیا داسې پرېږده چې هر څومره دې پرېښودو یو عمره نورې فولډر یې درته جوړوي. دا کلوز کړه. اوس ګوره 1500 اوس که چېرته دا تاسو په صفحه باندې جوړی سوی وای نو دا به ډېر زیاتې کمپیوټر مصرف او بیا که نه بیا ډېر په سخته سره کولی شي دا کمپیوټر دغه ډیلیټ کړي ځینې. صحیح شو. اوس هم که ډیلیټول فقط په دې باندې رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک څخه وروسته ډیلیټ باندې کلیک وکړئ دا به ډیلیټ شي. صحیح شو. ریسایبینګ هم ورته دا رایټ کلیک وکړه. کله چې رایټ کلیک وکړو نو دلته امټي ریسایبینګ باندې کلیک کړئ چې له دې ځای هم څه ډیلیټ شي. اوس له دې ځای هم ډیلیټېږي. تر دې ځای خو مشکل نشته. اوس راځو په کوم وایروس غږیږو. راځو اوس په داسې وایروس غږیږو. مثال ګوره زه یو فولډر جوړوم. رایټ کلیک کوم. له فولډر څخه وروسته نوی فولډر اخلم. دلته نوم ورکوم د خالد په نامه. صحیح شو. دې ته مې نوم ورکړو خالد او دې ته مثال ډېر عکسونه ور واچول. یا مې هم دا وایروسونه هم راچوم. ګوره دا سکچ کوم دې ته ور واچوم. اوس په دې باندې ډبل کلیک کوم. ګوره په دې کې مابین کې موږ عکسونه دي مثال فلمونه هر شی چې دي دا شیان موجود دي. خو اوس ته راځې کار ورسره کوې.
غواړئ چې دا څوک چاته ښکاره نه شي په دې ډیسکټاپ صفحه دوه طریقې لرو یوه طریقه به تاسو رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک څخه وروسته ګوره دلته شو مور اپشن باندې کلیک وکړئ دلته بیا پراپرټیز لرو پراپرټیز باندې کله کلیک وکړو موږ دلته هیډینګ لرو که نه دا به فعاله کوي او دا به افلای کوي دا به اوکې کوي او دا به هم اوکې کوي دا به څه رقم شي پټ به شي رایټ کلیک وکړه دا ریفریش کړه هغه به پټ شي که چېرته بیا نه پټېدو اوس دا موږ په دلته ګوره کنټرول پینال کې موږ سیټینګ لرو صحیح شو کنټرول پینال ته کله چې ولاړ شئ موږ دلته فولډر اپشن لرو یا فایل ایکسپلور لرو صحیح شو دې ته کله چې ولاړ شئ اوس دلته چې انتخاب ده شو هایډینګ دلته ډونټ شو اول ورته انتخاب یا اپلای که اوکې که اوس ګوره هغه به څه وایي ورک ده غواړئ چې دا بېرته پیدا کړي بېرته بیا راځئ کنټرول پینال ته به راسئ کنټرول پینال څخه به وروسته ګوره دلته د فایل ایکسپلور اپشن په نامه په دې به کلیک وکړئ دې څخه وروسته ویو ته ځي انشاءالله راتلونکي درسو کې دا هم وایي بېرته شو هایډینګ فایل ورته انتخاب که اپلای که اوکې که اوس ګوره بېرته دا کلوز که بېرته به دلته راغلی ګوره دلته راغلی که نه راغلی خو هغه اولنی رقم نه ښکارېږي دې به بیا رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک څخه وروسته دلته به ګوره شو مور اپشن باندې کلیک وکړه او دلته پراپرټیز باندې کلیک وکړه دا فقط ځینې لرې که اپلای که او دا هم ورته اوکې که دا هم ورته اوکې که اوس ګوره بېرته خپل حالت ته را اکرانه دا هم له رایټ کلیک څخه کولی اوس غواړئ چې مثال لاندې له هغه څخه کولی غواړم وایروس نه فټو ښکاره کړم نو را به چې نوټیفاید پروګرام به راخلاص کړي نوټیفاید څخه وروسته تاسو به دلته ورته ولیکئ اول به ورته ولیکئ چې اټریب دې چې ولیکو فاصله صحیح شو د فولډر نوم څه شو خالد فاصله به ولیکئ د فولډر نوم به ورکړئ چې خالد بیا به فاصله ورکړئ ورته مثبت اچ خلاص صحیح شو دا به ذخیره کې کنټرول اس چې ورته د هایډینګ فایل په نامه ذخیره کوم دا وروسته نقطه بی ټي صحیح شو دا هم سیو کله دې سیو کو لږ وروسته راځه ګوره دلته یو هغه لرو اپشن لرو د وایرس لرو کلیک وکړه اوس ګوره دا فټ کو که فټ نه کو اوس بیا ول نه ورکېږي ځکه موږ په کنټرول پینال کې سیټینګ ورته کړی ده صحیح شو ګوره بیا راځم کنټرول پینال ته دا ورته دلته ګوره دا ورته ډونټ شو احکامه سم ښکاره دا ورته ډونټ شو که اپلای که اوکې که اوس هغه فولډر څه شو ورکې کو خو اوس بیا ته یو وایرس ورته جوړی چې دا باید بېرته د وایرس له طریقه را پیدا کړم بیا به راسې نوټیفاید ته نوټیفاید څخه وروسته دلته ورته ولیکه چې اټریب د کله چې ورته ولیکو له هغه وروسته فاصله د څه په نوم و فولډر خالد له خالد څخه وروسته مخکې م چې ورته لیکل مثبت اچ دا دار ورته لیکه چې منفي اچ فقط مثبت په چی تبدیل کړه په منفي اوس دا درته ولیکه چې شو فولډر صحیح شو د شو په نقطه بی ټي څخه وروسته انټر که انټر دې سیو کو اوس ګور راځه په دې باندې کلیک کوو فولډر به څه رقم کېږي پیدا کېږي چیرې ده ګوره سر ته راغی او په هایډینګ باندې کلیک کوه بېرته ورکېږي سر هم خلاص تر دې ښه اوس راځو په یو بل وایرس هم غږیږو مخ ته ځو بس ده ښه څو وایرسونه جوړ کړو شپږ نو اته وایرسونه جوړ کړو صحیح شو دا به تاسو ټول در سره کار کوي سبا ته په دې غږیږو یو بل وایرس ته چې مثال موږ یو فولډر وکړو هغه بیا د فولډر اپشن له طریقه هم نه پیدا کېږي صحیح شو په یو وایرس به غږیږو او سبا ته په یو ډکشنري هم جوړو ورپاټ کې نوټپاډ پروګرام کې صحیح شو تر دې خو مشکل نشته سوال پوښتنه نه لرئ نو دا د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې ښې چارې